تاسو چیرته تللی وای؟ نن خو د پلارجان د مړینې کلیسه ده. د هر کال په شان باید یتیم خونې ته لاړ شو که نه؟ ماشومانو ته خواړه او جامې ورکو. وسندره جان، زه هم دا بس له یتیم خونې نه راغلم، خو ما فکر کاوه چې موږ هر کال هغه ځای ته ځو او غریبانو ته هر څه ورکوو، خو دا ځل به هغه غریبان کور ته راوغواړو. په دې توګه به د هغو غریبانو د باندې ساتم تیر شي او په کور کې به برکت هم راشي. له همدې کبله ما هغه ټول ماشومان خپل کور ته راغوښتي. سم کار مې کړی که نه؟ بالکل سم کار دې کړه. پوره 50 ماشومان دي. 10 بجې دي خو هغوی به تر 12 بجو دلته راورسېږي. 12 بجې؟ په 2 ساعتونو کې د دومره ماشومانو لپاره څنګه دومره خواړه چمتو کو؟ وخت ډېر کم دی. زه خو وسندره جان، وخت کم دی مګر تاسو خو له چا نه کمه نه یې. اوهو که ته وغواړې نو کوم کار نیمګړی پاتې کېدی شي؟ اوهو بیا خو زه یم که نه؟ تاسو مرسته کوئ؟ هو نو بیا خو ټول کارونه سرته رسېږي. خو نن 12 بجې نه، سبا 12 بجې. زه نن ډېر خوشحاله یم. کور ته دومره ماشومان راځي، میلمه به وي او تاسو خواړه چمتو کوئ او ماښام ته به د بهانو د مورجان راتلو سره په دې کور کې رڼا راشي. نن دې جانان دې دن ته زما تورې نرۍ ورېځې. مشرې خوښې، تاسو د هیڅ په اړه اندېښنه مه کوئ. هو خوښې جانې، موږ دواړه خو یو که نه؟ تاسو ټول کارونه موږ ته پرېږدئ، موږ به همدا اوس لاړ شو او ټولو نوکرانو ته به دنده ورکړو. لاړې شو مشرې؟ نه، نوکر به هیڅ کار نه کوي. هغو ماشومانو ته ډوډۍ ورکول د ثواب کار دی او دا د ثواب کار باید په خپلو لاسونو ترسره کړو، په نوکرانو باندې نه. دا د ثواب کار خو به زموږ ثواب باسي. 50 ماشومانو ته ډوډۍ چمتو کول، یعنې موږ دواړه باید چمتو کړو. هو خوښې جانې، موږ باید چمتو کړو. دا خو د ثواب مطلب مې دا دی چې دا خو ډېر د ثواب کار دی، همداسې نه ده؟ هغه وخت به یې چمتو کوي کله چې تاسې دواړه پخلنځي ته لاړې شئ. که دلته همداسې ودرېږئ او خبرې وکئ، دیګ نه بلکې زما مغزه به پاخه کوي. زر لاړه شئ او خپل کار مو پیل کړئ. سمه ده خوښې جانې، راځه نو مشرې راځه. راځئ غوړي لږ دی، نور غوړي هم راوړه. سمه ده. اوهو که ښایسته بوی ونه لري نو د حلوا خوند به نه کمه کړي. دا ده صحیح شو. اوس به خوند وسندره جانې، ته هڅه وکړه چې خپلې شومړې خوندورې چمتو کړې. هو تاسو په خپله حلوا باندې پام کوئ، تر اوسه یې خوشبو نه ده وتلې. هو همدا اوس مې غوړي واچول، لږ خو صبر وکړه که نه. شام بابا مهرباني مېرمنې، له ټولو کوټو نه د خیره نه جامې ټولې کړې که نه؟ د جامو مینځلو ماشین کې واچوه او ویې مینځه. لمر راختلی دی، زر یې هوارې کړه چې وچې سمه ده مېرمنې. څه شوي؟ خوښې جانې، څه شوي دي؟ ته راوښیه. مشرې خوښې جانې، څه شوي؟ لاس یې بې ځای شوی. هله زر کوئ، لاړ شئ غوړي راوړئ، زر کوئ. صبر وکړه، ښه به شي. باید شړومبې جوړې اوهو څه چې درته وایم هماغسې وکړه که نه؟ خو باید شړومبې چمتو کړم. چمتو کېږي، شومړې چمتو کېږي، ځه ته لاړه شئ. مشرې خوښې راځئ که نه؟ هو راځئ راځئ. اوهو تاسې اوهو اندېښنه مه کوه، درته وایم هر څه به وشي. خو هغه به څنګه یوازې ټول کار هو ځئ ځئ. ورور جانه، ښاغلی دروف چیرته دی؟ پورته په کوټه کې ده. مننه. سلام کاکا جانه. اوهو تبکې لورې، ته څنګه یې؟ زه ښه یم کاکا جانه. دا تاسو څه کوئ؟ اوهو نن زما د پلارجان کال پوره کېږي که نه؟ له یتیم خونې نه مې د خیرات لپاره ډېر ماشومان راغوښتي، د هغوی لپاره چمتووالی نیسي. اوه د داسې ماشومانو نس مړول خو ډېر د ثواب کار دی کاکا جانه. خو دا لعنتي شومړې هېڅ نه چمتو کېږي، ماشومان هم 12 بجې را رسېږي. کاکا جانه که اجازه راکوئ زه یې چمتو کړمه. مګر ته خو به د دفتر کارو لپاره راغلې که نه؟ یوه شیبه راکئ.
مشرې خوښې جانې تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ موږ دواړه یو که نه موږ به ټول کارونه سرته ورسوو تاسو خپل په لاس باندې پام کوئ سمه ده تبکي دا بیا راغله چې تاسو خواشیني کې مشرې خوښې جانې له دې نه د شړومبو مچ جوړ شوی هیڅ نسي دا له دې ځایه لیږم او دا شړومبې موږ خپله تیاروو تاسې دواړه د پخلنځي دننه کارونه خلاص کړئ دا ماته پرېږدئ مګر مشرې خوښې جانې تاسو خو د لیور جان له ډاره هغې جلۍ ته هیڅ هم ویلی نه شئ هو با کوچ خو داسې پورته شوه تبکي لورې سلام تروري ګوره که همدا چې راغله رانه به یې اخیسته ته یې چمتو کولی شي لورې تروري دا ستاسو لاس څه نه دي شوي ډېر ژر به بېرته جوړ شي اوهو داسې څنګه به جوړېږي ته د نن لاړه شه او دومه وکړه راځه که تا غوښته نو له دې سخت کار نه دې ځان خلاصولی شو خو تا داسې به نه کړه تبکي زموږ کورنۍ ستا په شان یوې انګور ته ډېره اړتیا لري چټکي ډېره ګرمي ده اوهو بړکي ډېره ښه موقع ده موږ به لومړی که نه دا ټول خواړه چمتو کړو او بیا به زموږ خوښې جانه که نه ټولې ګاڼې موږ ته راکړي که نه مګر هغه بیرته کور ته راغلې ده او هغې خو د خوښې جانې کارونه هم پیل کړي دي اوهو مشرې خوښې خو په خپله هغې ته دا کارونه نه دي وسپارلي هغې جلۍ په خپله ضد کړی او د شړومبو تیارولو کار یې په غاړه اخیستی اوهو د همدې لپاره وایم که هغې له موږ نه زر کار وکړه او د مشرې خوښې پام یې ځان ته واړوه نو زموږ ګاڼې به هغې ته ورکړي که نه هغه نابلده جلۍ به څنګه دومره کسانو ته شړومبې تیارې کړي هغه هم په دومره لږ وخت کې له هغې نه مخکې موږ به خپل کارونه خلاص کړو او زه له مشرې خوښې جانې نه هغه ګاڼې راخلو هله نو زر لاس وښوروه اوهو مشرې په دومره لږ وخت کې خو هر څوک دومره ډېر کار هر څوک نشي ترسره کولی همداسې نه ده هو چټکي ګوره اوس خو زموږ خواړه تیار دي بس د شړومبو چمتو کېدل پاتې دي تبکي شړومبې په څومره وخت کې تیارېږي ګوره که دا دیګ ډک نه شو نو ماشومانو ته به شړومبې ونه رسېږي هغه داسې ده که نه چې ماشومان اوس را رسېږي زه به لږه بیړه وکړم سمه ده تبکي ته دلته څه کوې ښاغلی تاسو ستاسو پټۍ خلاصه شوې ده اوس تاسو پخه څنګه ده زه ښه یم ته دلته څه کوې ما خو ته د دفتر د کار لپاره راغوښتې وې که نه مور مې چېرته ده ښاغلی هغه د تروجانې لاس ژوبل شوی دی اچھا او هسې نه دا هر څه د بېوزلو ماشومانو لپاره دي زه هم خوشحاله کېږم چې مرسته وکړم رښتیا ته خو شړومبې تیارولی شي که نه هو ښاغلیه مور مې را زده کړي دي مګر نن د لومړي ځل لپاره دومره ډېرې چمتو کوم د سرو زرو نقلي ګوتمۍ هو ما په خپلو غوږونو واورېده کله چې ما د باندې سابه اخیستل څوک پوهېږي چې ګوتمۍ اصلي ده که نقلي هغه دکاندار ویل که اوبه ورباندې توی شي نو رنګیږي د باندې به څوک اوبه توی کړي موږ به یو څوک وو چې دا ګوتمۍ له نیمې نه بېرته واخلو نیمې جانه د هغوی لپاره دومره کارونه کوي او هغوی او دا بې غیرته خلک نن دوی د سرو زرو نقلي ګوتمۍ ورکړه خدای خبر چې سبا ورځ به نیمې جانې سره څه وکړي لورې ته د باندې ځې که څنګه هو پلاره د دندې ازموینې لپاره ځم مګر له هغې نه مخکې یو اړین کار لرم او زه غواړم چې تاسو سره هم لاړه شم خو لورې داسې څه کار دی زه درته وایم پلار جانه تاسو ما سره راشئ
چټکی د دې شړمبې خو د چمتو کېدو په حال کې دي لکه چې زموږ ټولې ګاڼې طبقې ته ورکول کېږي اوهو داسې څنګه کېدلی شي چې طبقې زموږ ګاڼې ترلاسه کړي دې طبقې ته که نه هر څنګه چې کېږي باید ماته ورکو اوهو خو څنګه لږ پاتې چې د دې شړمبې تیارې شي اوهو تیارې شوي دي مګر زموږ خوښې جانې خو نه دي لیدلي مطلب اوهو مطلب یې درته وایم ته همدلته پاتې شه زه بېرته راځم رام پیارې خیر دې له ما سره راشه که نه که ته ما سره رانشې که نه نو زه به ډېر تاوان وکړم ولې نه پوهېږې له پلار جان سره خو هر چېرته روان یې بس وروستي ځل لپاره خورول پاتې اوس خو ډېر وخت پاتې دی دا کار به مو شي شړمبې خو چمتو شوې خو نه پوهېږم دا چټکي څه شوه ټولې شړمبې دې خرابې کړې اوهو لاړ شه که نه لاړ شه اوهو طبقي کار چې کوې خو پام هم کوه که نه اوس خو په دې شړمبو کې وزې خوله ووهله نشو کولی چې د ماشومانو ته هم ورکو 10 دقیقې وروسته ماشومان راځي اوس به دومره ډېرې شړمبې څنګه چمتو کو زموږ مکسر هم په ټوله ورځ کې دومره شړمبې نشي جوړولی څه وکړو راځه چې لاړ شو لامل یې چې هر څه دې طبقې خو نن ته ناکامه شوې ما ګمان کوه چې ته د کور سمبالولو وړتیا لرې خو نن د زه ډېره ناهیلې کړم ډېره زیاته دې ناهیلې کړم اوس 10 دقیقې پاتې دي او ماشومان به هم راشي زه اوس څه وکړم اوس یې خوند وکړه که نه چټکي ماشومان به اوس راورسېږي اوس خو نه شړمبې تیارېږي او نه ماشومانو ته ورکول او نه طبقې ته ګاڼې ورکول اوس ته وګوره هغې طبقې ته به که نه سزا ورکول کېږي سزا او زموږ خوښې جانه به هغه له دې کور نه په زوره وشړي خپله به دې وګورې او بیا هغه ګاڼۍ زموږ لاړه شم او اوس ترور ته ووایم چې ما شړومبې تیار کړې وې مګر نه هغې ما باندې دومره باور کړی زه باید یو څه وکړم
شهزاده د جامې منځلو کار خلاص شو. زه ځم چې دا هوارې کوم. ماشومان به اوس راشي، ته په دروازې باندې پام کوه. مېرمنې تاسو د جامو مینځلو ماشین ولې دلته راوړی؟ زه خو هېڅ پوه نه شم. اوس به پوه شې وروره. تاسو ولې دا ماشین دومره پاکوئ؟ یو څه خو به وایئ. ځکه چې شړومبې په دې کې تیاروم. شړومبې او په دې کې؟ نو ځکه د دې پاکول ډېر اړین دي. مېرمنې په دې کې شړومبې جوړېدلی شي؟ ورور جانه ما یو چېرته لوستلي چې په پنجاب کې په همدې توګه شړومبې او جوس جوړېږي. نو ما فکر وکړ چې زه م یو ځل هڅه وکړم. تبکي دا ته څه کوې؟ شړومبې دې تیارې نه شوې نو ته جامو مینځلو دنده دې په غاړه واخیسته؟ که جامې مینځې زه به مې خپلې خیرنې جامې راوړم څنګه؟ اوه نه ما جامې نه مینځلې، ما خو شړومبې جوړولې. شړومبې او د جامو مینځلو په ماشین کې؟ یوه شیبه. ډېرې خوندورې شړومبې دي. یو ځل د دې خوند خو وګورئ. دومره خوندورې خو نه دي. ته ډېره هیجنه یې که نه؟ مګر هغه مګر څه؟ دا ځل خو په هېڅ توګه نه پرېږدو چې تبکي بریالی شي. او د خوښې جانې ګڼې به هرومرو موږ اخلو. که د دې لپاره هر کار ته اړتیا وي زه یې ترسره کوم. اوهو چوټکي د هغې شړومبې خو ډېرې خوندورې وې. اوس ته څه کوې؟ ته بس وګوره چې زه څه کوم. خوندورې خو دي. په لس دقیقو کې شړومبې تیارې شوې. ماشومان به اوس راشي.